په جرمني ژبه کې د داتیف حالت څه ته وایي له ما سره یې ډېر په اسانه زده کوئ. په جرمني ژبه کې نامستقیم مفعول په داتیف حالت کې لیکل کیږي. نامستقیم مفعول ته څه وایي؟ لکه دې بیلګې ته پام وکړئ. زه د ماشوم ته مڼه سپینوم. د سپینولو عمل په مڼې ترسره کیږي. مڼه مستقیم مفعول ده. چا ته سپینوم؟ ماشوم ته. دغه ماشوم غیر مستقیم مفعول ده. د غیر مستقیم مفعول په داتیف کې لیکل کیږي. یا بله بیلګه، هغه خپلې مور ته ګلان اخلي. اخیستلو فعل ګلانو باندې ترسره کیږي. ګلان مستقیم مفعول ده، یعنی اکوزاتیف ده. چا ته چې اخلي هغه داتیف حالت کې لیکل کیږي چې مور یې ده. په جرمني ژبه کې دا په دې ډول کیږي: Ich schäle dem Kind einen Apfel. زه د ماشوم ته یوه مڼه سپینوم. د سپینولو عمل په مڼې ترسره کیږي. مڼه اکوزاتیف حالت کې ده. چا ته ترسره کیږي؟ ماشوم ته. دغه ماشوم چې ده په داتیف حالت کې ده. داتیف د ویم پوښتنې ته ځواب ورکوي. ویم په معنا د چا ته. په بعض ځایونو کې نورې معناوې هم لري، لکه چا سره، چا پورې. یا بله بیلګه: Er kauft seiner Mutter Blumen. هغه خپلې مور ته ګلان اخلي. چا ته اخلي؟ seiner Mutter. دغه seiner Mutter په داتیف حالت کې لیکل کیږي ځکه چې غیر مستقیم مفعول ده. اوس کار چیرته یو نوم په نامستقیم مفعولي حالت کې راغی که معین وو د ډم، ډیا، ډم، ډن آرټیکل ورته کارو. که نامعین وو اینم، اینه، اینم آرټیکل ورته کارو. که چیرې منفي وو کاینم، کاینه، کاینم، کاینن ورته کارو. که چیرې د ملکیت حالت کې وو یا ملکی صفت ورته کارو، ماینم، ماینه، ماینم، ماینن ورته کارو. که چیرې همدغه نوم په ځای باندې موږ ضمیرونه وکارو، بیا له دغه ضمیرونه کار اخلو. میا، دیا، ایم، ایا، ایم، اونس، اویخ، اینن او رسمي اینن. که په یو جمله کې دوه مفعول راغلي وي حتما یو مفعول داتیو وي. لکه دلته یو مستقیم بل غیر مستقیم مفعول. خو داسې حالت هم ستاسې په هغې کې یوازې یو مفعول راغلی وي او هغه هم داتیو وي. د ځینو فعلونو نه ورپسې داتیف حالت راځي، ځینو پریپوزیشنونو نه او ځینې صفتو سره داتیف حالت کارول کیږي. په دغه موضوعاتو باندې به جلا جلا ویډیوګانې جوړې کړم. که چیرې زمونه یې فالو کړی نو د فالو او لایک بټنه کېکاږئ تر څو هر وخت نوې ویډیو ټیک ټاک ته پورته کوم تاسو ته نوټیفیکیشن درسي.